عقبه ابن عامر فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وش وېزما لا شونی یا ما دا غلا شونی لکه یو سره تباشه چې توجه چاله راړي لا سې شونی شي وما تقول يا عقبه الا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا واهل الاخره زت له د اخرت ولا د دنیا ولا د اهل مبارک بهتر عمل نه کایم مورد ولنا يتصل من قطعك یو سړی د سره چې کله سره رحمی قطع کوي ته یو ځای کوا وتعطي من حرمك یو سړی چې ته محروم کړی تا غل ورکړه کوا وتعفو عمن ظلمك چې یو سړی در باندې ظلم کوي ته ورته بخنه کوا سبب ان شاء الله اخلاق شرکی خدای اجمالی رسول الله یدری ویلي بهترین اخلاق د دنیا ولو د آخرت ولا داري یو سړی سره خپل ولی نه کوي ته د الله د رضا لپاره ورزي یو سړی تعالی حق نه راکې نه درکې ته د الله د رضا لپاره ورکې یو سړی په تا باندې ظلم کوي ته د الله د رضا لپاره معاف کوي او ابن عامر فرمایي چې رسول الله ما ته وی د عمل الله ولا ځان کی د درې کړه دا خبر ورته وکړه بهرانه سي فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ثلاث من كنا فيه ويدري خوينه دي چې دا کله بچا کې موجود شي زمنګ الله به سره اسانه حساب وکي وادخله الجنه برحمته جنت ته به دا سړی الله داخل کې بخبل رحمت چې یو سړی ته محرومي ته غل ورکړه کوي یو سړی په تا باندې ظلم کوي ته ورته بخنه کوي یو سړی تاسو له رحمي قطع کوي ته د الله تعالی لپاره وسره یې کوي رسول الله فرمایي الله به سره اسانه حساب وکي ابو هريره سے فرمایي ورسول الله فرمایلی دی لن ينال عبد صريح الايمان یو سړی به ښکارا ایمان له ونه رسیږي ښکارا مؤمن بدله ونه ویلش حتی تر دې پورې چې داسې رحمت یوځي کی او کوم انسان چې بده باندې ظلم کوي هغه بخښه غیله بخنه وکي ويغفر لمن شتمه یو سړی د کنزل کې دا ورته د الله لپاره بخنه کوي دا ګور یاد ساتي چې سړی ته کنزل کول خپل کار جاری ساته د ابوبکر سره د وشا ورانه و یو کنزل وکړه بل چې درې مې وکړه نو دم جواب وکړ رسول الله وخاندل وی ویل یا الله نبی دا ولی به شکل هغه تعالی کنزل کول او ته چې پېستا په ځای ملائکه جواب کو به چې هغه کنزل وکړه ته چې به ملائکه جواب وکړي چې کله تا شروع کینو ملائکه ملاړه دا خلک الله رسول الله پرې دی دوی کنزل کوي د امامانو پسې د مشرانو پسې د علماو پسې دې حق پرسو پوری چې دا خبرې کړي دا تاسو هیڅ جواب مکوئ بس دا خپل الله یو عالم له مجلس کې تاسو شو ولکه دا پلانین خصوصو په خلاف یا ستاسو په خلاف نه ډیره غلطه جواب خوري سره خي چې دا رقم سړی دی دا رقم سړی دی هغه جوابونه کې سیب دمري ویل قسم په الله چې دا قیامت نه مني کله چې قیامت منل چې ما سره به اره خبره باندې رب العالمین حسابي کوي زما په خلاف به چې کشم نه وکړي ځکه دا نیک عمل به دا الله مال راکې اوس مره بد عمل به الله تعالی په وګبني کې دی به جهنم لراګي قسم دې چې داخله ګوره قیامت منی نه که څو قیامت ومني دا به هیڅ چرته چې غلطه خبره ونی خپل جواب کنټرول کی او احسان بکې اله من اساء الیه هغه څو چې سره بدیو کی